انګلستان اعلان کړی چې ګڼ شمېر افغانانو ته به ویزې ورکوي. نو پرون د انګلستان یو ویب سایټ ما مطالعه کولو چې هلته لیکلي وي چې انګلستان به ګڼ شمېر افغانانو ته ویزې ورکوي. دا چې دغه ویزې دپاره څوک الیجیبل دی، چاته به دغه ویزې ورکول کیږي، د کوم ویب سایټ نه به ورته اپلای کیږي، څنګه اپلای کیږي او دغه ویزې د کوم هیواد څخه مخکې وړل کیږي. او دا خو معلومه خبره ده چې لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې دې پروسه کې هغه کسان شامل دي نو کوم چا چې مخکې انګلستان سره اپلای کړی، خو په دې کې یوه بله لاره هم ورسره وجود لري. نو هر هغه څوک چې مخکنی دولت کې کار کړی دی، نو ډېر خلک مونږ په هیواد کې دننه لرو چې هغو ژوند په خطر کې ده، نو په مشکلاتو کې دي، حتی چې په دننه په افغانستان کې ژوند نشي کولی. نو ډېر دننه په افغانستان کې همدا اوس شته دي، نو چې هغوی داسې ځایونو کې همدا اوس اوسېږي چې دغه اوسنی دولت چې کوم په افغانستان کې د هغو ته ځان نشي شو کولی. نو دا خلک هم کولی شي چې په دغه پروسې سره په تړاو نو دوی هم په یو کټګوري کې ځان واچوي. نو دا چې هغه ویب سایټ کې مکمل ما معلومات ولوسته، دا ویب سایټ کې تاسې څه رقم مراجعه وکړئ ویب سایټ ته، نو کومه چې تاسې ځانونه راجستر کړئ، نو مکمل معلومات تاسو ته درکومه، نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو لومړی لکه څنګه چې یادونه ما وکړه چې دغه پروسه چې کوم اعلان شوی، مقصد تاسې غوږونه ګوره خلاص وي، ځکه چې ډېر افغانان دي بعضې اکثر دوکې خوري، ځکه چې تاسې وګورئ په دې ټیک ټوک کې او مختلف په دې یوټیوب کې مختلف ډول خلک دي، حتی په فیسبوک کې اعلانونه کوي که هر څوک غواړي چې دغه ویزه واخلي په دغه واتساپ نمبر د تماس ونیسي، دا دې وکړي هغه دې وکړي. خو دغه پروسه چې کوم یو اوس اعلان شوی، نو دا یوازې هغه کسانو ته اعلان شوی کوم چا چې انګلستان سره مخکې کار کړی دی، او دغه پروسه چې دا د پاکستان څخه مخې ته وړل کیږي. نو دا خلک به هماغه د پاکستان څخه انتقالي انګلستان ته. نو انګلستان دغه تصمیم اوس ځکه ونیوله ځکه چې انګلستان ته اوس مهال دا د قاچاقي چې څومره خلک تله، نو هغه ډېر زیات کم شوی دی. نو مهاجرت انګلستان ته کم شوی دی ډېر زیات، ځکه چې هلته نو داسې په وچه لاره کوم مملکت سره نه لري اکثر چې دغه دومره زموږ ځوانان خاصا د افغانستان څخه چې په دې قاچاقي لارو باندې هغوی ځي په دې ترکیه او په ایران او هغه مرګ لارې دوی په ځان باندې قبلوي، بیا ځي ځان جرمني ته رسوي یا فرانس ته رسوي، بلجیم ته رسوي، بیا هغې نه وروسته هغلته ځي. نو انګلستان چې دی اوس هلته یو قانون پاس کړی دی که هر څوک نو په هغه لاره باندې یو ډېر خطري ځای ده په اوبو کې چې هغه کښتۍ هم داسې کښتۍ نه وي چې هغه داسې سیف کښتۍ وي، نو هلته کیني او بیا ځي ځان رسوي هغې ته په دې مرګ لارو باندې ځان انګلستان ته رسوي. نو که هر څوک په دې لارو باندې دې نه وروسته انګلستان ته ځي غیر قانوني قاچاقي، نو هغه به 4 کاله بندي کیږي هم، او همچنان هغې ته پناه هم نه ورکول کیږي. نو مهاجرت چې دی غیر قانوني انګلستان ته کم شوی دی، همدې د خاطر هلته مخکې په هوټلونو کې حتی ځای نه و، حتی چې په بیخه په کمپونو کې ځای نه و، اوس مکمل هغه ځایونه خالي شوي دي. اوس هغه افغانانو چې انګلستان سره مخکې کار یې کړی، نو دغه افغانان اوس دوی انتقالوي د پاکستان څخه، نو دوی ته به هلته پناه ورکوي، مکمل اسنادونه به پروسس کوي. نو دا چې په نورو پروسو باندې سره کوم تاسې اپلای کوئ، د چا چې ژوند په خطر کې ده، انشاءالله مکمل معلومات تاسو سره په راتلونکي ویډیو کې مکمل معلومات تاسو سره شریکوم، انشاءالله له ما سره اوسئ. نو هغه به مکمل په اسکرین ریکارډینګ باندې هر وخت چې تاسې کوم چیرته اپلای کوئ، اسنادونه تاسې لیږئ، هیڅ کله داسې کار ګوره ونه کوئ چې خپل اسنادونه واخلي او کوم چاته په واتساپ شماره کې ورته ولېږئ چې دا فلانکې ځای ته اپلای وکړه. یو ځل هغه ویب سایټ تاسې په خپله چک کوئ، چې کله خپله هم چک کړه، زړه مطمئنه شو، یقیني شو، بیا هغې نه وروسته بیا کولی شي خپله اپلای کړئ. که چېرته خپله په انګلیش باندې نه پوهېږئ، په انګلیسي باندې نه پوهېږئ، کوم څوک پوهېږي، نو هغه ویب سایټ ورته ښکاره کړي مکمل هر څه چې ویې کتلو، بیا هغې نه وروسته نو خپل اسنادونه ورته اپلوډ کولی شي، خپل ټول پروسه تاسې خپله مخې ته ویسئ. نو که څوک کوم سوال لري، کوم پوښتنه لري، انشاءالله زه په خدمت کې یم. تاسې کولی شئ چې هر یو سوال چې لرئ نو په کمنټ کې ما سره شریک کړئ، انشاءالله زه ستاسو په خدمت کې یم. نو په آخره کې یو خاص مننه زه باید وکړم چې همیش کله زه ویډیو ریکارډ کوم، که هغه دلته په خپل زما په دفتر کې وي، نو حبیب جان همیش را سره وي، نو واقعا زحمت وباسي، د هغې څخه هم یو نړۍ مننه کوم.